عمران خان چې دی نو خدای شته دی اور چې پاکستانیان ولا دومره په مینه وټ ورکړی و که نه او په دومره مینه یې وڅکوله خو عمران خان ته ویې نور څه به ونه کړي خو چې خپل دغه به خراب کړي مګر اوس دغلته اوس چې کوم دی ایشو څه دی ټکټونه ګران میلاویږي نه او ټکټ سړي بوده نه میلاوي په دې کې داسې سرمایهدار خلک مړه شو که نه چې خپل جازونه بوکن کولی که نه نو هم پکې درتلی شو داسې خلک پکې مړه شو او دیو پابندي لګولې ده خبر ده د سعودي عرب د نورو ملکونو کې یورپ ملکونو ته دیو کوشش وکړه خاص ته دیو خپل خلک دی او دا مزدور طبقه چې دا په سعودي عرب کې پراته دي په لکونو پراته سعودي عرب ته دومره ظلم وشو که نه دلته د سپي په نظر څوک چاته نه ګوري هسپتال کې نه پرېږدي زما را جوال چې کار نه کوي خبره خلک په ډیره کې مړ شي او امبولانس ولا نه راځي چې چوتې کړي دا د کرونا بیمارۍ په وجه باندې مري او که نه نور څه بیماریانې هم نور هم دنیا خلک مړه شو د ټینشنونو نه مړه شو د کرونا نه نور خاصې خلک ډېر مړه شو بېروزګاره ناست دی چا څه روپۍ درک نه لګي چا څه ډوډۍ درک نه لګي نو خدای مسلمان د قیامت ورځ د هسپتال ته چې ورشي نه یې کړي په تیره کې مړ شي نه یې وړي ډېر بوره حالات دی خبر دی سفارخانه خو شته دی زموږ خو خدای میراث پیدا کړي سفارخانې والا بل ورځ سفیر بې غیرته که زما د اواز اوري دغه بې غیرته بل ورځ ته ویل خلکو ته یې دغه وکړه چې زه خلکو له خوراکونه لېږم پلانکې چل کوم کومک کوم دغه بې غیرته خو سریبو دغه چې زما حکومت ما نیمه شپه مې دا ختمه دغه بې غیرته خو بیخي دسته نه دی د بار سفارخانې ته دننه پرېږدي نو ډېر زیات ورور د قیامت اندازه ده داسې خلک پکې مړه شو دغلته چې ملګري دغلته چې کوم تحریک انصاف تنظیم دی هغه د دې خلکو سره رابطه نه کوي چېرې یا هلته مقامي خلکو سره مراد سعید د سپي په شان دغلته غپېږي خبرې د غوږ کوي دا موږ ووټ ورکړی بشیر خان نه ورکړی بشیر خنزیر خو په اسمبلۍ کې ښکاري نو خبرې د غوږ کوي دا مراد سعید د سپي په شان دغلته چې ویږي په چینه لاندې تاسو غوسه په خپل ځای تاسو غوسه په خپل ځای جذبات کې خو لکه تاسو په تکلیف کې ستاسو خبره موږ ته پټه ده تاسو په ډډېدلې خو دا راته اوس ووایئ چې دغلته چې کوم مقامي د تحریک انصاف تنظیم دی هغه څه کوي کال د هغې دغه شوی دی کال ډراپ شوی دی دې خبره د ټولو وکړه خو په سکرین باندې چې لازمي خبره په ټي وي باندې دا ټول خلک ګوري نو هلته کې د داسې دغه استعمال لږ غونډې زما په خیال احتیاط پکار دی ستاسو غوسه بالکل مونږ منو هغه جایزه ده خو دغه کې لږ غونډې احتیاط ډېر زیات ضروري دی د دې قسمه لینګویج نه ځان بچ کول پکار دي حنیف صاحب د څنګه چې دې کال دغه وکړه خبره وکړه دغه شانتې نور هم چې څومره خلک دي نو هغوی دومره تنګ دي چې هغوی چل نه ورځي ځکه چې سعودي کې قانون هم ډېر زیات سخت دی اوس زموږ د پاکستان زه لاکډاون نو مطلب خلک به پکې بهر راووت چا به دومره دوی ډېرې پتې خبره یې وکړه بالکل چې په یورپن کنټریز ته دوی جازونه شروع کړل خپل خلک یې راویستو بالکل د امریکې پورې دغه نه راوستل کینډا نه راوستل دا مزدور طبقه ده غریب طبقه ده د دوی څوک تپوس کولو ورنشته نو دوی څوک تپوس نه کوي حنیف صاحب 15 اربه ډالره ولدي رالیږي چې دا کم شل یا 21 اربه ډالر راځي نو د ټول نه زیات دی کې د سعودي عرب حصه ده او دا خلک یې رالیږي دا غریبان پښتانه او دا پاکستاني رالیږي زموږ اکانومي زه دا یم چې زه وایم چې دې زموږ معیشت دا خلک